الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على صفوة رسله وخاتم النبيين سيدنا ونبينا وشفيعنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم له. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. عزت منذ حاضرين ووردنكو دين مخکد سورة حشر آخرانی آیاتون تلاوت شیو دا آغا مبارک و آیاتونو پا آخر کے رب ذوالجلال فرمائی يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. پاکی بیانی دا اللہ تعالی آغا عرص جی پا اسمانونو کی دی و پا زمکا کی دی او آغا عزیز دے، عزتون والا دے، زبردست دے، پا ارادہ کی سوک رکاوٹ نشی اچولے، او الحکیم دا حکمتون خاون دے. دا حصہ دا آیت شریف پا دی کہ اللہ تعالی دا تسبیح بیان کئی چی کائناتو کی که سماوی مخلوق دے او که ارضی دے اغی دا اللہ تعالی پاکی بیانی. يسبح له ما في السماوات والأرض. فاسمانونو کی چسری او پزمکا کی سری اغی طول دا اللہ تعالی پاکی بیانی او اغا عزیز و حکیم ذات تے کہ اسمانونو کی مخلوقات او دزمک مخلوقات طول دا اللہ پاکی بیانی. نو انسان کو اشرف المخلوقات ولقد کرمنا بنی آدم او فرمائی چھ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. نو چھ پاسمانونو کی مخلوقات او پزمکہ کی مخلوقات دا اللہ پاکی بیانی نو دا اشرف المخلوقات دا انسان دی دان سر حسابو کی چھ دے دا خپل رب سمر پاکی بیانی دتا دا سبحان اللہ فضائل بیانیگی اغد اوری دا تسبیح و دا تحمید دا فضائل و دا خبریدون پس دا طرف تا سمر توجہ ورکڑی دا لکا روایاتو کی چرازی چی دا سبحان اللہ و بحمدی ویلو سر دا انسان گناہونا معاف دیگ کل سمندر دا زگونو برابری انسان تا دا فضائل معلوم شی او بیام دی آغا طرف تا نمو توجہ کیگی. صحابہ کرامو کی چکم داسی غریبانان صحابہ و مالی لحاظ سر کمزوری کسان غیر آل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک دے عرضو کو چی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا مالدار خلق زمونگا پا نیکے کے اڑانگی شو ذکر زمونگا چکم عباداتی نو آغا دیم کئی کمونگا موس کو کمونگا تلاوت کو کمونگا جہاد کو کبل یو نیکار مونگا کو نو آغا دیم کئی خودی داسی یو عمل کئی چی آغا مونگا نشو کولے دی سر مال و دولت دی و مونگا غریبانانی واقع مرا دولت را سر نشتی نو دا مال پا خرش کولو باندے چی دی کم ثوابون گٹی غریب سڑے باغا ثوابون سنگا بیا گٹی. نو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مبارک و تو فرمائی چی دا کم خلق دا مال خرش کولو پا وجہ دیر ثوابون گٹی
هغې سره تاسو مقابله کول غواړئ نو د هغې طریقه دا ده چې سبحان الله ډېر وایئ. سبحان الله، الحمد لله، الله أكبر، أو لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. دا چې تاسو وایئ نو د دې به تاسو ته دومره ثوابونه الله تعالی درکوي څومره چې هغې ته په مال خرج کولو باندې ملاویږي. اوس که د دې نه پس هم یو غریب سړی وایي چې څوک هم غریب یم، زړه مې غواړي چې جومات جوړ کړم، زما خواهش ده چې یو ښه دارالعلوم جوړ کړم، یو لویه مدرسه. د څوکو غریبي ده، تنګدستي ده، مالي پریشانۍ دي، دومره وس طاقت مو نشته. نو ای غریبه د الله درې دې شپېرې وې او الحمدلله ووې او الله اکبر ووې او لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. په دې خو خرچه نه راځي، دا خو غریب سړی کولی شي. او چې نور خلک د مال د وجې نه مخکې لاړل، ثوابونه یې ډېر وګټل، نو ته دې ذکر ته زور ورکړه. نو چې کوم کمی راغلی نو هغه کمی به دې په دې باندې پوره شي. یو ځل سبحان الله وبحمده څوک وایي نو د لس پېرې د سبحان الله ویلو هغه ثواب ورته الله لیکي. چې لس پېرې څوک وایي نو د سلو ثواب ورته لیکي. او چې سل ځلې څوک وایي نو د زر پېرې ویلو ثواب ورته الله تعالی ورکوي. او که د دې نه زیات څوک وایي نو د هغې نه زیات ثوابونه ورته میلاویږي. حضرت علی رضی الله تعالی عنه هغه مبارک خپل یو شاګرد ته کیسه کوله چې کله مسلمانانو ته غنیمتونه میلاو شو، فتوحات شو او غلامان هم رالل، وینځ هم رالې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم دربار ته. نو ما فاطمة الزهرا رضی الله تعالی عنها ته مشوره ورکړه چې د ګوره د کور په کار باندې ستا لاسونه ستړي شي، میچن اوړی په هغې باندې ستا د لاس پولی شي، اوبه هم خپله راوړې او د کور چې څومره کار یې هغه ټول په خپله کې او سره د هغې هغه خپل عبادات سرته رسول او د خپلو بچو او د خاوند هغه خدمت، دا دومره ډېرې ذمهوارۍ په یوازې سر ته کې. اوس بهترینه موقع ده، پیغمبر علیه السلام مبارک ته غلامان هم راغلی دي، وینځ هم راغلی دي. نو ته ورشه د خپل پلار مبارک نه د حضور پاک صلی الله علیه وسلم مبارک نه درخواست وکړه، یو وینځه ترې وغواړه چې د خدمت دپاره تا ته درکړي. حضرت علی صاحب فرمایي چې ما دا مشوره ورکړه خاتون جنت فاطمة الزهرا رضی الله تعالی عنها ته. هغه مبارکه لاړه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دربار ته. هلته یې وکته ګڼ کسانو دا داسې خاموش لږه غونته کېناسته او بیا واپس شو او خپل کور ته بیا همدغه شانتې راله، هغه خپل سوال او هغه خپل خبره ښکاره نه کړه. بله ورځ د دواړو جهانو سردار مبارک رحمت للعالمین صلی الله علیه وسلم هغې دوی کره په خپله تشریف راوړو. د حضرت فاطمة الزهرا رضی الله عنها کره تشریف راوړو او تپوس یې کوي چې پرون ته راغلی وې او خبره دې ونه کوم داسې واپس شوې. هغې ورته بیا هغه خپله خبره د حیا د وجې نه نه شوه کولی. حضرت علي صاحب بیا وویل چې ای د الله تعالی رسوله صلی الله علیه وسلم دا په دې غرض باندې درغلی وه چې یو وینځه ورته ورکوي تاسو د کور دا کار په دې باندې ډېر ګران او په یوازې دا ټول کار پوره کول دې دپاره ډېر مشکل. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک ورته وفرمیل چې د احد شهیدان چې کوم وفات شوي دي، شهیدان شوي دي، مونږ په دغه مالونو کې هغې ته ترجیح ورکړه چې د کوم کور نه سړی شهید شوی دی د هغه یتیمانو د هغه کونډو خیال مو پکې وساتلو، دغه غلامان او وینځې دا مو په هغې باندې تقسیم کړو. او فاطمې رضی الله عنها ته داسې کوه چې کله وده کېږي نو سبحان الله 33 شپېرې، الحمدلله 33 شپېرې، الله اکبر 34 شپېرې، دا همیشه دپاره وایه. دا تا ته دغه وینځو نه ډېره غوره او بهتره خبره ده. نو دغه کلمات د تصوف او د طریقت خاوندان مشایخ هغې خپلو سالکینو ته هم د دې درس و تعلیم ورکوي چې تاسو مونځ پسې سبحان الله 33، الحمدلله همدغه شان د الله اکبر 34 شپېرې
او بیا یو ځل لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. دا تاسو وایي. یو موقع کې حضور پاک صلی الله علیه وسلم دا فضائل بیان چې دومره نیکۍ ملاویږي، دومره ثوابونه حاصلیږي، دومره د آخرت ګټه کیږي په دې ذکرونو باندې. نو یو صحابي وایي ای د الله تعالی رسوله صلی الله علیه وسلم چې دومره لږ عمل باندې مونږ ته دومره ډېر ډېر ثوابونه ملاویږي، نو بیا خو په آخرت کې د چاړو د تباهۍ سوال نه پیدا کیږي، ځکه په لږ عمل مونږ ته الله ډېر څه راکوي، لږ غونتې ذکر کوو په هغې دومره ډېر ثوابونه ملاویږي. نو بیا به لا څوک داسې پاتې شي چې هغوی به جهنم ته لاړ شي او هغوی به د هغه سعادت نه او د هغه جنت نه محرومه شي. حضور پاک صلی الله علیه وسلم مبارک ورته وفرمیل چې نیکۍ به یو سړي حاصلې کړي وي، دنیا کې به ډېره ګټه کړې وي، ډېر مال د آخرت په حساب به ده برابر کړی، پوره سټاک جمع دی مثلا، خو ده به هغه خپلې نیکۍ د خپله لاسه ضایع کړي وي. لکه یو روایت کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک صحابه ورته وفرمیل اتدرون من المفلس؟ ای خلکو تاسو ته پته شته چې مفلس څوک دی؟ تنګ دسته چاته ویلی شي؟ غریب څوک دی؟ نو صحابه وویل د الله تعالی رسول صلی الله علیه وسلم مونږ خو غریب او تنګ دست هغه چاته وایو چې هغه سره دینار او درهم نی، پیسې ټکې چا سره نی او حاجتمند دي، نو مونږ وایو پلان کې ډېر غریب دی، هغه مفلس دی، هغه نادار دی. نو حضور پاک صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل چې د آخرت په اعتبار مفلس او تنګ دست هغه کس دی چې هغه د دنیا نه ځان سره ډېرې نیکۍ راوړي، ډېر د ثوابونو کارونه یې کړي وي، خو په دنیا کې ده په چا باندې الزام لګولی بې ځایه، تهمت یې لګولی، غیبت یې کړی، چاته یې کنزل کړي، چاته یې سپکه خوله استعمال کړي، د خپلې ژبې په ذریعه چاته ضرر رسولی. نو په آخرت کې به د هغه کس دا څومره نیکۍ چې د دنیا کې کړي د هغه یو یو بدی په عوض کې به د ده نه دا نیکۍ هغه ته ورکولی کېږي، او چې د دا ټولې نیکۍ خلاصې شي او بیا هم دې باقیداري، نو بیا به هغه چې په چا باندې ظلم او زیاتې کړی و د هغه خلکو هغه ګناهونه به راوستی شي او په دې کس باندې به بار کولی شي. نو اوس تاسو وایي چې مفلس چاته ویلی شي؟ ټولو کې زیات تنګ دست او نادار دغه کس شو چې په ظاهره ده د نیکو اعمالو پوره سټاک جمع کړی و، د غر عمره یو لوی ډیرې برابر کړی و په دنیا کې، خو بل طرف ته یې ورسره بدپریزي کړې وه، ژبه یې غلطه استعمالوله، د تهمت نه، د بهتان نه، د دروغو نه او د چغلخورۍ نه، د منافقت نه، د دغه رذایلو نه ده ځان نو بچ کړی. نو هغه څومره نیکۍ چې ده ګټلې وې هغه لاړې ضایع شو. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه مبارک د شام د سفر نه واپس را روان، نو په هغه لرې علاقه کې یو بوډۍ ښځه هغه په لار کې وه، دوی ته تپوس وکړو چې بوډۍ مونږ ستاسو خدمت کولی شو، ته کمزورې. خبرو کې هغه بوډۍ وویل چې زمونږ خو اوس مشر چې دی هغه عمر مقرر شوی دی، عمر فاروق زمونږ مشر دی، زمونږ والی دی، او ګوره مونږ ته دا تکلیف دی، نو که زه په آخرت کې د عمر په سر الله ته شکایت وکړم چې دی په مونږ باندې بادشاه مقرر شوی او د ده بادشاهۍ کې ما ته دا تکلیف و، نو عمر به خدای ته څه جواب ورکوي؟ دا اوس خپله حضرت عمر صاحب رضی الله عنه ورسره ولاړ دی، خو هغه ښځه یې نه پیژني. دې دوران کې حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه او حضرت علی رضی الله عنه را نږدې شو او یا امیر المؤمنین السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته، ای امیر المؤمنین پتا باندې دې سلام. هغه ښځې چې دا اورېدل چې دا خو امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله عنه دی، ورته وایي زه پوه نه شم، ته خفه نه شي، دا خو ما مخامخ ستا خلاف خبره وکړه، ما ته خو پته نه وه چې ته خپله عمر یې. هغه بوډۍ چې دا خبره خلاصه که حضرت عمر
رضی الله عنه ورته فرمایل چې هیڅ پروا نشته، دا خو ډېر ښه وشو چې تا دا شکایت په دنیا کې وکړو، نو زمونږ به کوشش کوو چې د دې ازاله وشي، او که دا شکوه او دا شکایت آخرت ته پاتې شوی وي او تا بیا زما په سر شکایت کړی وي نو بیا به ډېره ګرانه وه. اوس وایه بوډۍ ته ابی ته په څه باندې عمر ته معافي کې، په کومه خبره باندې به ته هغه معاف کې؟ نو بیا دې ته 25 دیناره ورکړي او هغه بوډۍ ووایي چې ما خپل حق چې دی نو دا وبخلو او زه به په آخرت کې د عمر په سر شکایت نه کوم. نو حضرت عمر رضی الله عنه حضرت علی رضی الله عنه ته فرمایل وی د دې ابی دا خبره ولیکه، دا په کاغذ باندې ولیکه، او عبدالله ابن مسعود صاحب او حضرت علی صاحب ته وایي چې تاسو دواړه په دې باندې ګواهان اوسئ، او که زه درنه مخکې شم نو دا تحریر د دې بوډۍ دا ګوته چې پې لګېدلې ده دا کاغذ دا په کفن کې ما سره بیا کېدی، ځکه منزل ډېر سخت دی زمونږ آخرت، ډېرې ګرانې مرحلې دي. نو په هغه سخت سفر کې او په هغه ګران منزل کې چې کم از کم د دې ابی د هغه شکایت نه خو زه خلاص یم، چېرته دا ابی د ما په سر شکایت ونه کړي نو د دې دا لیکل ما سره په کفن کې بیا کېدی، ځکه منزل سخت دی زمونږ په وړاندې، مرحلې ډېرې ګرانې را روانې دي. نو که داسې مظلومان زمونږ په سر شکایتونه شروع کړي نو بیا هغه د نیکۍ پوره سټاک چې نو هغه هېڅ حیثیت نه لري. او حضور پاک صلی الله علیه وسلم دا واضحه کړې ده چې المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده، مسلمان په صحیح معنو کې هغه کس دی چې د هغه د ژبې او د هغه د لاس نه بل مسلمان محفوظ پاتې شي، او چې بل ته ضرر او نقصان رسوي او د بل د نقصان یو سړی کوشش کوي نو د ده هغه نیک اعمال د هغې هغه قدر او قیمت ورسره کمیږي او ختمیږي. الله تعالی دې موږ ته د نیکو اعمالو توفیق راکړي او څومره غلطیانې شوي د هغې د رب ذوالجلال موږ ته معافي وکړي. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم أنت إلهنا ومعبودنا فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ولدا إلا أصلحته وعلمته، ولا مجاهدا إلا نصرته، ولا عدوا إلا أهلكته وخذلته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ونبينا وشفيعنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم